یو سړی هغه باغ درلود، ډیر غټ باغ. نو د قرآن کریم کې د دې واقع ذکر دی چې کله دې سړی به باغ پوخ سو نو میوه به راکښته کله، بیا به د میوه درې حصې کله، یوه حصه به همسایګانو، رشته دارانو، غریبانو ته ورکه، بله حصه به خپلو بچانو، کورو، اهلو عیال ته ورکړله، او بله حصه به بازار کې خرڅه کله. هغه پیسې به بیا په دې باغ باندې لګولې. قدرتی بچانو، زامن ځوانان سو، دا نن سبا چې زامن ځوانان سي نو بیا په پلار باندې اعتراضونه کوي، بابا و ستا دماغ کار نه کوي، خلک پیسې او سرمایه جوړوي، ته و خلکو ته ځله ورکوې. نو بچانو دا سره وویله چې بابا هغه په کار باندې نه پوهېږي. بابا ورته چونکې غوسه وکړه چې زه په خپل کار باندې پوهېږم. خو چې کله بابا او پلار یې وفات سو نو زامنو مشوره سره وکړه چې باغ پوخ سو، په میوه رالی. زامنو یې سره مشوره وکړه چې دا اوس د میوه راکښته کوو، خو بیا د عام عادت د پخوا په شان باندې بیا غریبان راځي، مسکینان راځي، رشته داران راځي، همسایګان راځي، هغه به میوه غواړي. نو راسي مشوره سره وکړه چې داسې وکړو چې ماښام چې بیده سو، سهار وختي به چې لمر د سهار صبح صادق وختي راکښې به نو د خپل باغ میوه به چې خلک روڼا کېږي، خلک راپورته کېږي، موږ به د باغ میوه ټوله کښته راشو کړي، پټ به راوړو کور ته، بیا به په ارامه سره مارکیټ کې ویسو، خرڅ به کوو، نو پیسې او سرمایه به ډېره جوړه سي. دا مشوره سره وکړه چې کله دوی سهار سو، ماښام شپه تېره سو، سهار وختي یو په بل باندې اواز کوي درځئ هلئ. بیا چې لارې باندې روان دي هم یو بل ته وایي چې په پښو باندې کښارې مه کوئ، پټ درځئ. داسې نه چې بیا مسکینان او غریبان راسي بیا راته ولاړي، بیا یې غواړي، نه بیا د چندو والا راسي بیا یې راسه ونه غواړي. نو چې کله روان سو هلته رب العالمین د الله د جانبه د شپې وریځ راغلی و، په هغه وریځو کې تناو، پیلبو او د بجلي چې یې لسې دا په دې باغ باندې رایله کړی و. د دوی باغ الله رب العالمین تس و نس نیست و نابود کی، ختم یې کی، درخت یې وسوځلې او درخت بیا تیزه هوا ور باندې وچلېده او بیا یې زلزله ور باندې وکړه. هغه د دوی باغ او دیوالونه او درخت ټولې الله رب العالمین د مځکې سره برابر کړي. کله چې دوی سهار رالو وکتل باغ نسته، یو بل ته دا لار نه وه، هغه د هلته چې ولاړو یا زموږ د کور لار خو دا و، باغ خو دا دی زموږ د کور سره نږدې و، چې وکتل باغ نسته. چې کله رڼا سوله معلومه سوله د سوځېدلو د درختو د سوځلو اثرات ښکاره سو. د مځکې څخه لاندې درختې پرتې دي، سربیره ورباندې خاورې دي، هغه دیوالونه د باغ نړېدلي دي. نو بیا یو په بله ملامتي شروع کله، یو ویل دا ستا د لاسه، بل دا ستا د لاسه، تا داسې وکړل، تا دا مشوره راکړه چې غریبانو ته یې نه ورکو. قرآن کریم کې الله تعالی د هغه ذکر کوي، انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین، چې دوی قسمونه وکړل سهار وختي به میوه راکښته کوو. ولا یستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الله تعالی وایي زما عذاب والا فرشتې راغلې په داسې حال کې چې دوی ویده وو، الله د دوی د باغ ور تباه کړي. فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا. الله تعالی وایي دوی سهار وختي روان سو، وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، او دوی به پټېدل په پټه په ارامه بتلل چې داسې نه مسکینان راته راسي. وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. کله چې سهار دوی لاړو خپل باغ ته، باغ نه و د مځکې سره برابر سوی و، سوځېدلی و. نو بیا دوی څه ویل؟ انا لضالون، موږ ګمراهان یو، بل نحن محرومون، موږ د الله د ورکړې څخه محروم یو. نو یو هغه سړی دی چې د الله حقوق پکې ادا کوي. د هغه باغ په باره کې په آسمان کې وریځ ته ویل کېږي چې ورسه د ده باغ ته اوبه ورکوه، د ده پر باغ باندې وورېږه. او یو هغه کسان دي درې چې پلار یې وفات سو، د پلار د وفاته بعد یې وویله چې پلار خو اصل یې ونه یو، غریبانو مسکینانو ته به ټول باغ ور تقسیم کړي. نو د دوی په نظر باندې چې موږ به نو څومره ګټه وکړو، هغه باغ د غریبانو څخه سهار وختي اراده وه چې وشکوي، غریبان په خبر نسی. الله رب العالمین اسمان څخه تناو تیلبو او د اسمان څخه بجلي ور باندې نازله کله، د زلزله یې راوستله او تیزه هوا یې وچلوله. د دوی هغه باغ یې ټول ور تس نس نیست او نابود کړي، د همیشه دپاره د هغه باغ څخه خلاص شو. خلاصه ده چې سخاوت دا د الله رب العالمین یو پسندیده عمل دی.
او بخل او کنجوسی دا د الله رب العالمین د دې سره نفرت راځي. په دې وجه باندې علما لیکي چې بخل دا یو داسې مهلکه بیماری ده چې د سړي دنیا ور بربادي آخرت هم ور بربادي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی راضی عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اللهم انی اعوذ بک من البخل. رسول الله د بخل څخه پناه غوښته ده والکسل وارذل العمر. اے الله زه د بخل څخه د کنجوسی څخه د بدنیتی او د هغه کنجوسی څخه پناه غواړم والکسل او په عبادتو کې د سستی څخه پناه غواړم وارذل العمر او د آخري رذیل عمر ته چې انسان رسیږي وعذاب القبر د عذاب قبر وفتنه المحیا والممات. مسلم شریف دا روایت دی. ګوره دې حدیث کې پیغمبر علیه السلام بخل کسل او عذاب قبر دا ټول د گویا عذاب قبر څونه مهلک شي دي څومره خطرناک دي دغه تر بخل هم دغه مهلک او خطرناک عمل دي. بخل او کنجوس انسان د الله نفرت راځي. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي په یو زړه کې د مؤمن په زړه کې ایمان او بخل او کنجوسی دا نه سره ځای. نبی علیہ السلام فرمایي لا یجتمع شح و ایمان فی قلب عبد ابدا. د یو بنده مسلمان په زړه کې بخل او ایمان دا دواړه نشي سره جمع کېدل. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې درې کسان هغه به جنت نه نشي ولاړ. درې کسان الله جنت نه ورکي. یو په هغه کې هغه دي قال نبی علیه السلام فرمایي لا يدخل الجنه خب. یو دوکباز انسان جنت نه نشي تللی. دوکي خلق ته ورکی او داسې بکو داسې بکو چې هغه ور باندې اعتماد راسي چې او دیم زما سره دی چې هغه وخت مقرره سي یا زستا سره نه ولم ما تا ته دی نه ویل ما دا ویل زما دا مقصد دی. دوکي او دوکباز انسان دا جنت ته نبی علیہ السلام فرمایي داخل نشي. ولا منان او هغه سړی چې یو چا سره احسان وکي د یو چا سره همدردی وکي د یو چا سره کومک وکي بس بیا روزانه هر ورځ په خلو پرې ورمږي چې ما خو نو تاسو سره داسې کړیو ته داسې بیا وسوي ما داسې د سره وکړل دا سړی جنت نه نشي تللی. ولا بخیل رسول الله فرمایي چې بخیل انسان به هم جنت نه نشي تللی. ایو حدیث کې راځي چې الله رب العالمین د جنت سره وعده کړی جنت عدن د جنت الفردوس بعد جنت عدن دی. جنت عدن چې کله الله رب العالمین جوړاوي په خپل لاس جوړ کی دا هغه میوه په خپل لاس ولګولې دا هغه درخت الله رب العالمین په خپل لاس ولګولې او بیا جنت الله جنت عدن ته ویل تکلمی وګه حقیقت د چا قابل فقالت جاء ویل قد افلح المؤمنون. هغه جنت عدن ورته ویل مؤمنان کامیاب شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین جنت عدن ته ویل وعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت او جلال پروردگار وي قسم لا یجاورونی فیک بخیل چې پتا کې و زما پړوسی او همسایه طالب بخیل انسان ناراضي.